زما نوم دغه دی محمد صدیق دی د کاسمیټیک دکان دی زما تقریبا دا مارکیټ د اجنیکو په نامه دی اجنیک محمد مارکیټ ورته وایي په دا کې تقریبا 450 دکانه دي او په دا کې 200 دغه دی او کتړي دي دا ګره دکانونه د کرایې دي مالک اجنیک محمد دی مارکیټ ته ډېر نقصان ورسېدلی دی او د خلکو سامانونه چې دي دا ګرده ختم سولو که د کاسمیټیک والا دی دغه دوی سامانونه ختمه سو که د کپړو والا دی که د چوټو والا دی که د کالین والا دی هر دکان پکښې په دا مارکیټ کې او چې موږ نن اوله روزه والا سر دا دکانونه لږ لیټ خلاصېږي مارکیټ لږ لیټ خلاصېږي اوله روزه تقریبا ډېر دکانو والا په اوله روزه دلته دکان نه خلاصوي 10:30 بجې موږ د کور له حال راغلو زما کور دلې نږدې دی چې بایستی مارکیټ ور اخیستی دی 10:30 بجې موږ رالو 10:30 بجې موږ اپنی مدد تحاب کے تحت چوکیدار را دخسو دی ګره دکانو والا ته شاله خوا چې بیا مارکیټ ور واخیستی چوکیدار د وسه ووتی بیا دکانو والا لګیا سو بیا موږ په خپله اوبه راغوښتې دي ټینکیانې واټر سپلای والا کور یې ودان موږ ته تعاون کړی دی اوبه یې راکړي دي هغه اور دومره زیات و چې زموږ په کنټرول کې نه ولو بیا اف سی راله پولیس نه دی راغلی پولیس یو پولیس والا باد کې راغلی دي اوسه پورې نه موږ له انتظامیه راغلی ده نه یو منسټر راغلی دی موږ له زموږ دومره نقصان شوی دی پرباو نقصان شوی دی د حکومت څخه مې دغه غوښته چې موږ فوري طور پر دې انتظامیه راواستئ فوري طور پر دې حکمباله راواستئ په دا کې زموږ د علاقې منسټر دی مبین خلجي دی دا دې راواستئ زموږ سره دې مدد وکړي زموږ ډېر نقصان شوی دی زموږ کمیټې دې جوړه کړي پردن په پردن موږ نورې نه غواړو زموږ خپل نقصان دې راپرې کړي موږ د زیاته بېزار یو بالکل موږ دا احتجاج کوو موږ روډونه بندوو موږ پریس کلب له ځو احتجاج کوو موږ دغه نه کښېنو زموږ چې څه دغه درلودی زموږ د بچیانو روزي زموږ هر څه دغه ولو زموږ د عمر بر کمایي دغه وله جمع پونجي دغه وه دا ګرده ختمه سوله زما نوم صبر آغا دی د کوټې اوسېدونکی یم زما دلې خپل هم دکان شته سهار تقریبا شل کم 10 بجې وې ما له په نامعلومه نمبر ټلیفون راغلی چې ستی مارکیټ ور اخیستی دی نو بیا زه رالم زه چې څه ټایم رالم دا ټایم لا هم نه فایر بریګیډ دلې و نه پولیس دلې و نه یوه انتظامیه هم نه وه چوکیدار یوازې لګیا دا څنګه همسایګان کورونه او چې کوم زموږ ټریکټر یونین دی زموږ د ډېره شکریه ادا کوو دا خلک هم لګیا وه د هغه بعد بیا اف سی راله پر 10:30 بجې فایر بریګیډ یوه ګاډي راغلې ده هغه ګاډۍ هم خرابه وه پریشر یې نه ولو اف سی والا دلته ول کول دکانداران یې نه پرېښوه یوه دکاندار زما در مخه و اف سی والا ته لمون ونیول چې خدای قرآن ومنه ما خپل دکان ته پرېږده نو تاوان خو دومره رسېدلی دی په دې دکان کې چې کوم په دې مارکیټ کې چې کوم دکانونه دي جوړ چې مطلب د شټر دکانونه دي هغه تقریبا 4-5 دکانونه دي د دې بغیر دلته پر هر ځای باندې دا چې ما فلحال زه ولاړ یم پر دې ځای هم 4 تړې وې 15 تړې وې بلکې تقریبا چې دا تړې ته حساب کې 200 تړې کېږي نو په هرباو پیسې دلته تللي دي تاوانونه سوي دي تر اوسه د اعلی حکامو څخه د حکومت څخه یو هم نه دی راغلی زما دکان پکښې یو اندازه چې زه درته وایم 6 لکه یا 7 لکه روپۍ تاوان زما د سوی دی په دې کې نیمۍ پور موږ ته د بندې سپورونه راوړي دي دا ګرده خلک چې دي دا غریبان دي چې کوم ګرده غریبان دي مزدورکاره خلک دي د دې تقریبا 3 حصه پور و 1 حصه خپلې وي هغه خامخا اوس دوی څه غواړي زموږ کوم چې دکانونه هم ګرده د کرایې دکانونه دي دی نه دی چې د هر چا خپل جایدادي دکان و زموږ اوس د اعلی حکامو څخه اپیل دا دی اپیل مې دا دی چې ژر تر ژره د دې ازاله وکړي که چیرې نه کېږي نو موږ دکانداران کمیټۍ جوړه کړې ده د هغه بعد موږ پر دې کښېنو د دفتر و مخ ته درنم کښېنو